ژوند ډېر لنډ دی، په کینه دوه مخی په پرې کولو نه ارزي، سبا به یوازې یو یادګار پاتې وي. مسکای اوسه، چا چې بد در سره کول عفو ورته کوئ، ځکه موږ نه پوهیږو چې کله به مو له دنیا څخه کډې بارېږي. ژوند لنډ دی، خو ستونزې او کړاوونه یې اوږدوي. بې هدفه ژوند هیڅ ارزښت نه لري. بې وعدې او بې له ټاکلي وخت نه مخکې مرګ راځي. ژوند لکه د اور شعله داسې ده، یا به ځان پرې سوځوي او یا به له رڼا څخه ګټه اخلي، او یا به یې مړ کوي او یا به په تیاره کې اوسیږي. په ژوند کې نه دایمي غم شته او نه دایمي خوشحالي. ضمیر او وجدان له زرو ګواهانو څخه هم پیاوړی ګواه دی. پوهیږي چې نیکمرغي او خوشحالي په څه کې ده؟ دا چې د دین لاره غوره کړي او بس پوهیږي د هغو وږو سرونه پورته ځي چې له دانو څخه تش وي، او چې له دانو ډک وي تل یې سرونه ښکته وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور ستاسو